السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګرانو قدرمنو کتونکو تاسو ریو مسلې یو ځل بیا ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل ته تاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمنو کتونکو په نوټ کې به تاسو ته خیم تاسو څنګه کولای شئ چې یو غانا یو نعت یو غزل یا هر څه چې دی هغه تاسو واورئ. مثال په تور باندې تاسو ټیک ټاک باندې لږ غونته کې واورئ او تاسو گاډي کې ناست وئ تاسو لږ غونته کې واورئ او تاسو بل ځای کې یا داسې واورئ په لار روان وئ تاسو یو غانا نعت یا څه شی واورئ او بیا تاسو غواړئ چې دغه مکمل زه را ډاونلوډ کړم خو هغه نه پیدا کیږي او نه را ډاونلوډ کیږي. نو په نوټ کې به تاسو ته یو داسې طریقه وښیم چې په یو کلیک سره تاسو ته لیکلو ضرورت نشته. هغه غانا هغه نعت هغه غزل چې دی نو هغه به اټومیټیک ستاسو موبایل ته را ډاونلوډ کیږي په اسانۍ سره. کم نعت غانا چې تاسو کوم ځای کې ولیده بس هغه ځای نه به ډاونلوډ کولی شئ. خو دې نه مخکې تاسو درخواست کوم ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په خوا ګنټې نشان باندې کلیک کړئ په آل باندې کلیک کړئ دې سره به تاسو هره ویډیو به تاسو په وخت باندې رسي. ویډیو لایک کړئ او دا ویډیو خپل ملګرو سره ضروري شیر کړئ. نو قدرمنو کتونکو دا اپلیکیشن دی د دې اپلیکیشن لینک به تاسو ډسکرپشن کې درکړی دی. ویډیو نه لاندې لیکلي به دغه لیکلو کلیک کړئ تاسو به اټومیټیک ډسکرپشن راشي. په ډسکرپشن کې به اپ لینک ما لیکلی په اول سر کې او په هغه لینک باندې به تاسو کلیک کړئ. لاندې به لاړ شئ ډاونلوډ باندې به کلیک کړئ د اپلیکیشن په اسانۍ سره ډاونلوډ کړئ. په فیسبوک کې به ویډیو پاسه یا لاندې به تاسو ته لینک میلاو شي د اپلیکیشن په اسانۍ سره ډاونلوډ کولی شئ. کله چې دا تاسو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ ډېر لږ MB د داسې اپلیکیشن دی. په دې کې یو کیمرا اپشن دی او یو چې دی نو د آډیو اپشن دی. صحیح ده. نو کیمرا اپشن چې د دې لپاره مثال په تور تاسو په اخبار کې یا تاسو په لار باندې یو پوسټر ولګئ د غانې پوسټر یا د نعت پوسټر لګېدلي تاسو د هغې نه تصویر وباسئ نو په اټومیټک باندې به تاسو دا اپلیکیشن چې تاسو ته دی نو هغه غانه به تاسو ته راوالي چې دا غانه د دې کس لیکلې ده دې کس ویلي نه مکمل هر څه به تاسو ته ووایي. خو که تاسو ووایئ چې مثال په تور تاسو ګاډي کې ناست وئ یو غانه تاسو واورئ تاسو خوښه شوه نو تاسو سمپلی دلته کې دا اپشن لګېدلی په دې باندې به تاسو یو پیره داسې کلیک کړئ. صحیح ده. او کله چې تاسو په دې باندې کلیک کړئ نو اټومیټک چې دی نو دی به تاسو به هغه غانې ته به داسې ونیسئ نو دی به اټومیټک چې دی هغه غانه ډیټیکټ کړي. نو زه تاسو ته ثبوت ځکه نشم ښودی چې کله په دې باندې تاسو کلیک کړئ نو اټومیټک تاسو ګورئ لاندې وایي چې تاسو سکرین ریکارډر آن دی. تاسو چې دی نو په دې باندې د مایک بیا کار نه کوي چې کله سکرین ریکارډر آني نو بیا د دې بل اپلیکیشن چې دی نو هغه اواز نه اوري. پوه شوې. نو تاسو ګورئ دوباره به ستاسو دپاره ټرای وکړم خو لاندې ما ته وایي چې تاسو په موبایل کې بل اپلیکیشن کولاو دی او سکرین ریکارډینګ کوي دې وجې نه مونږ نشو کولی چې تاسو د خوښې غانه یا نعت چې دی نو هغه ولګو. نو په دغه طریقې سره تاسو په دې باندې کلیک کوئ داسې یو پیره او بس هغه غانې ته به نږدې کوئ نو دی به اټومیټک چې دی نو هغه غانه ډیټیکټ کوي او تاسو ته به رالي. تاسو یې ډاونلوډ کولی هم شئ ویډیو یې هم ډاونلوډ کولی شئ ویډیو غانه هر څه تاسو ډاونلوډ کولی شئ. نو دا ویډیو خوښ شي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کول مه هېروئ ویډیو د خپل ملګرو سره شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د الله په امان.